السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خو دې ویډیو کې چې ټول ښه او جوړ یاست او زموږ کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ټولو ته ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ او نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې شپاړسمه ویډیو سره حاضر شوي یو نننۍ ویډیو زموږ بیا هم عملي برخه لپاره ځانګړې شوې ده لکه څرنګه چې له همدې څخه کومه ویډیو مثال اپلوډ شوې وه هغه او د آوټپوټ ډیوایس په باره کوه مثال نوټ برخه کوه تاسو ته په هغه ویډیو کې آوټپوټ ډیوایس تر پیژندلی و په بشپړ ډول خو د ویډیو کې چې تاسو ټول ګلالي شاګردانو هغه ویډیو څخه استفاده کړې او آوټپوټ په ډیوایس په هدف پوهېدلی یاست او نن ورځ موږ راځو بیا هم عملي برخه کې فولډر برخه ته فولډر په باره کې موږ خبرې کړې مثال فولډر ټوله طریقه موږ تاسو ته ښودلې وه چې په کمپیوټر کې مثال فولډر څنګه جوړېږي او په کومه طریقه او مثال په څو قسمه فولډر موږ جوړولی شو مثال په یو بل ته څه توپیر لري هر یو فولډر او په کوم وخت کې مثال په کوم فولډر څخه استفاده کولی شو په کومو وختونو کې یعنې هر فولډر څخه په کومو وختونو کې استفاده کولی شو ښه نن ورځ راځو مثال په هغه درس کې زموږ څخه بریف کیس فولډر پاتې شه همدا بریف کیس فولډر چې موږ تاسو په همدې نه خبرې کړې چې مثال دغه اتوماتیک اپډیټر ولي فایلونو کې که مثال موږ یو نوم بدلو مثال یو څه ایډیټ نور راولو رنګ کې بل شي کې مثال هغه اتوماتیک اپډیټ کیږي په نورو فایلونو نن په همدې فولډر کې په همدې موضوع زموږ ویډیو ده مثال په همدا کې تاسو ته موږ عملي ډول ښایو چې څنګه موږ په بریف کیس فولډر په واسطه په فایلونو کې تغییرات راوستلی شو تاسو ټول ګلالي شاګردان ویډیو سکیپ کوئ ویډیو سټیپ بای سټیپ ټوله وګورئ ښه راځو مثال خپل ویډیو لور ته نو زه راځم یو بل فولډر جوړوم مثال بریف کیس رایټ کلیک وکړو په ډیسکټاپ نه راځم نیو ته په نیو کمانډ کې بیا زه راځم بریف کیس فولډر ته په همدې نه کلیک کوم دې ته هم نوم هم بدلوم مثال عمران مې دې ته بدل کړه ښه زما سره دوه فولډر دي مثال یو بل هم جوړوم بریف کیس ښه دې ته څوک ورکوم مثال محمود ورکوم محمود ښه دا درې فولډر زما سره فعل حالا موجود دي مثال دا ما جوړ کړل ښه زه راځم مثال اوس څنګه په همدې کې مثال څنګه یو اپډیټینګ کولی شو مثال اتوماتیک ډول مثال زه یو پروګرام خلاصوم دلته زما سره نوټ دی دلته زه څه لیکم مثال افغانستان is my country ښه country افغانستان is my country افغانستان زما هیواد دی ښه دا جمله مې ولیکله دا زه بولډ کوم هم د لیکنه چې لږ په صحیح ډول ښکاره شي لږ سایز یې هم غټوم ښه افغانستان مای کونټري دا به زه سیو کړم کنټرول اس ډیسکټاپ دلته یو نوم هم بدلوم مثال ای په نوم مې ثبت کړه ښه سیو دا مو چېرته سیو کړه په ډیسکټاپ باندې همدا فایل مې سیو کړه ښه له همدې څخه بهر کېږم دلته ما سیو که ته وینئ همدلته ښه اوس زه راځم همدغه فایل کې زه تغییرات ورولم مثال همدغه فایل څخه زه دوې کپۍ نور اخلم مثال محمود فولډر ته یې هم اچوم عمران فولډر ته یې هم اچوم احمد ته یې هم اچوم مثال دلته مې هم زه دنه کپي اخلم کاپي ښه پیسټ دلته یې هم اچوم پیسټ او دلته یې هم اچوم ها دلته هم ځي په دې شو اوس زه راځم په همدې یوه فولډر کې مثال په د یوه په احمد په نوم کوم فایل چې دی په همدې کې تغییرات ورولم بغیر له دې چې زه مثال دلته تغییرات ورولم په همدې فایل کې دلته کلیک کړم مثال همدلته چې زه په همدې کې تغییرات ورولم بغیر له دې چې زه دلته مثال په عمران باندې هم کلیک وکړم مثال عمران فایل هم خلاص کړم تغییرات ورولم نه فقط زه په یوه کلیک سره بیخي د فایل خلاصوم هم نه دلته به دا ټول اپډیټ شوي ښه زه راځم مثال په کوم یو کې تغییرات ورولم یا محمود کې مثال همدې نه به یې فایل کو زه دلته کلیک کوم همدغه کوم فایل چې دی دا زه خلاصومه ښه تاسو متوجه شئ همدا فایل ما خلاص کړه دلته ما لیکلي دي چې افغانستان از مای کونټري افغانستان زما هیواد دی ښه زه دلته لیکم چې افغانستان مثال یو نایس هیواد مثال یا یو بل څه لیکم مثال افغانستان از مای افغانستان از نایس کونټري مثال لیکم ښه دا ما ولیکل مثال همدې په ځای چې زما هیواد دی ما ولیکل فقط چې افغانستان از نایس کونټري افغانستان یو ښکلی هیواد دی ښه اوس همدغه فایل زه سیو کوم تاسو به یو حتما سیو څخه استفاده کوئ کنټرول اس دا ما سیو کړه ښه زه راځم همدغه چې کوم دا بندوم تاسو به یې څه شی وکړئ فقط به څه وکړئ
دلته په همدې فولډر کې چې تاسو تغییرات راوستل فقط په همدې رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک مو چې وکړ دلته به تاسو سره یو آپشن وي اپډیټ آل، په همدې به کلیک کړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک وکړ دلته به تاسو کلیک وکړئ، دلته به اپډیټ کړئ. اپډیټ نه به کلیک وکړئ. اوس دا تغییرات اپلای شو. اوس مثال په همدې کې خو دا تغییرات راغلل. مثال اوس څنګه کولی شو چې په همدې اپلای کړو؟ دلته فقط شی وکړئ رایټ کلیک. بهي زه د همدا فایل خلاصوم هم نه، فقط په فولډر رایټ کلیک کوم، دلته شی کوم اپډیټ آل، دلته هم انتخابوم، دلته هم کلیک کوم او دلته بیا اپډیټ. ښه اوس په احمد هم اپلای شوی وي. موږ څه تغییرات د کومه ځایه راوستل؟ له محمود څخه. دلته په عمران هم زه اپلای کوم، فقط شی اپډیټ آل. تاسو ګورئ ښه اپډیټ. اوس درځم محمد فایل خلاصوم. ښه اوس زه ګورم په دې فایل کې به تغییرات راغلي وي. تاسو وینئ افغانستان از نایس کانټري. کوم مخکینی چې موږ لیکلي چې افغانستان از مای کانټري، افغانستان زما هیواد دی، دلته موږ فقط کوم تغییرات رامنځته کړل؟ افغانستان از نایس کانټري. نو دا خو موږ فقط یو جمله ولیکله، دا به ملګرو بیخي زیات تغییرات وي، مثل زیات لغتونه وي، مثال 1000 لغتونه وي، 2000 لغتونه وي. تاسو په دا کې مثال 50 لغته غلطي وشوه، مثال 100 لغته، 200 لغته غلطي راغله. نو تاسو که دا یو فایل مثال دا دلته خلاصوئ، دا بیا بدلوئ، مثال نوم یې بدلوئ، مثال همدغه زه دلته چې لیکم یو بله تغییرات زه دلته راولم. مثال دلته زه خوست لیکم، مثال سیټي، مثال دا تغییرات ما راوستل، د هغه په ځای مې سیټي کوي، کاونټر په ځای مثال. دلته چې لیکم خوست لیکم، مثال دا تغییرات ما راوستل. تاسو متوجه شئ ټول په زیر سره. ښه دا تغییرات ما راوستل. مثال زه راځم اوس چې یو خلاصوم، مثال دلته هم زه افغانستان هم ړنګوم، د کاونټر په ځای چې لیکم دا مو کوم که په احمد کې، مثال دلته چې کومه دا خلاصوم، دا به څومره تکلیف وي؟ مثال دا خلاصوم، مثال په دا کې څومره وخت به ونیسي؟ بیخي زیات وخت به نه ونیسي، زیاته ستونزه به نه وي چې دلته یې ړنګوم. زه فقط راځم چې کومه چې دا ټول مشکل نه زه خلاص شم، مثال په یوه کلیک سره د ټول تغییرات رامنځته کړم. چې کوم راځم دلته مثال په کوم یو کوم تغییرات راوستلي یو؟ په احمد کې. په همدې رایټ کلیک کوم، اپډیټ آل څخه استفاده کوم، دلته همدا په انتخاب کې دلته به چې وکړئ اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. ښه په کوم یو کې مثال تغییرات اپلای کوئ؟ په همدې کې په عمران کې رایټ کلیک اپډیټ آل، دلته بیا کلیک وکړئ، دلته به چې وکړئ اپډیټ په کلیک کړئ. اوس زه راځم عمران په نوم فایل خلاصوم. ښه بیا دلته کلیک، دلته مثال تاسو چې هر پروګرام کې لیکئ مشکل نشته، که وورډ پروګرام وي مثال بل وي، خو دلته وورډ پروګرام لږ لوډینګ ډېر اخلي. زه فقط د واټپیډ پروګرام څخه استفاده کوم. تاسو دلته وینئ خوست اپلای شوی دی. نو تاسو ملګرو په ډېرو مختلفو طریقې سره په دا کې چې هر ډول تغییرات وي، مثال اوس به موږ په همدې کې رنګ هم چینج کړو چې تاسو ته ښه مثال د زړه څخه مو کوم وسواس ووځي، مثال هر څه په ثبوتو ته ورسیږي. نو له همدې فولډر څخه تاسو په مختلفو ځایونو کې استفاده کړای شئ، مثال وخت مطابق. دلته زه راځم مثال همدغه رنګ یې هم چینج کوم، یا مثال په همدې 3 ډوله رنګ زه په اپلای کوم. مثال دلته چې دی افغانستان بیرو به پکې جوړ کړو، مثال تیر خو اپلای دی. ښه دلته زه لیکم مثال سیر، دلته به زه همدې ځای د سیر رنګ انتخاب کوم. ښه سیر رنګ. ښه دلته به زه شین رنګ انتخاب کوم. ښه دلته سیټي به موږ شین رنګ ورکړو دې ته. ښه افغانستان بیرغ رنګ جوړ شه که نه په همدې کې. ښه اوس زه به دا سیو کوم، زه سیو مې کړ. ښه دلته اوس موږ راځو، مثال موږ په کوم فایل کې تغییرات راوستل؟ په احمد کې موږ تغییرات راوړو. مثال په عمران فایل کې په همدې فایل به اول چې په هر یو کې تغییرات راولئ په به هم رایټ کلیک کوئ، په نورو به هم رایټ کلیک کوئ. مثال په همدې کې موږ تغییرات راوستل، په همدې فولډر هم زه رایټ کلیک کوم، اپډیټ آل، دا مو چې کله وویل دا به هم کلیک کوئ، بیا به دلته اپډیټ کوئ. خو کوم یو یې اپلای کوئ؟ مثال د ټول تغییرات یا په دا یا په دا، په احمد یې اپلای کوم. په احمد زموږ سره چې وګورئ اول سره فعل حالا زموږ سره مثال دا تغییرات نه دي رامنځته شوي فعل حالا، ځکه چې موږ تاسو یا کوم اپډیټ چک مار نه استعمال کړی. داسې وینئ که زه بېرته راشم مثال له همدې څخه بهر شم، د چې وکړم فقط دلته کلیک وکړم، رایټ کلیک اپډیټ آل. ښه دلته چې وکړم انتخاب اپډیټ. اوس یې که څه بېرته خلاصوم. ها انتخاب اوپن واټپیډ. ښه تاسو متوجه شئ کوم تغییرات چې د رنګ برخه کې هم رامنځته شوي دي، چې هر ډول ایډیټ تاسو کوئ ملګرو، که رنګ یې بدلوئ، مثال که کومه املا غلطي مثال نور څه ایډیټ کې کوئ او ټول اپډیټ کېږي، مثال اپلای کېږي په همدې طریقه. نو تاسو کولی شئ همدې طریقې څخه استفاده وکړئ
همدا فولډر په هدف پوه شوي یاست. مثال همدا طریقه ده. همدې فولډر مقصد دا چې اتوماتیک ډول مثال په ډېرو فایلونو کې مثال په یوه کې تاسو تغیرات راولئ، په اتوماتیک ډول خپله اپډیټ کیږي په یوه کلیک سره. نو خدای دې وکړي ګلالي شاګردانو چې د همدې فولډر په بشپړ مقصد پوهېدلي یاست، مثال په پوه شوي وئ او په طریقه یې هم پوه شوي وئ، مثال چې څنګه موږ تغیرات اپډیټ کولی شو د همدې فولډر په واسطه ټوله طریقه مو زده کړې او هدف نه یې هم پوهېدلي یاست. نو ټولو ګلالیو شاګردانو څخه مې دا هیله ده مثال چې په همدې که څوک کمپیوټر لرئ حتما خپل پریکټس وکئ. پریکټس چې پرې نه ږدئ، هره ویډیو چې اپلوډ کیږي چې کمپیوټر لرئ پریکټس حتما کوئ، ځکه چې پریکټس ډېر مهم دی. که تاسو خپله تمرین او پریکټس ونه کوئ بیا ستاسو نه حتما ویریږي او ستاسو ذهن ته داسې په صحیح ډول نه داخلیږي. نو که څوک مثال ستاسو د یوټیوب ویډیو چې تعقیبوي مثال په همدا کې داسې څوک کیږي چې له ګروپ نه بغیر مثال له یوټیوب لرئ له فیسبوک لرئ ویډیو ته داخل شوي وي، که تاسو کې څوک غواړئ چې زموږ سره په مستقیما واټساپ او کمپیوټر سپریز دغه کورس کې ګډون وکړئ، مثال په هغه کې موږ ټیسټ هم اخلو، ډېر منظم سیستم موږ په نظر کې نیولی دی. ډېر ګلالي شاګردان زموږ سره په واټساپ ځانګړي ګروپ کې مثال کمپیوټر کورس ګروپ کې شامل شوي دي او 2 اونۍ وروسته موږ هر وخت ټیسټ وخلو په همدغه درسونو کې. نو هر یو چې مثال پوره نمرې واخلي مثال ټاپ راشي هغه ته انعام هم ورکول کیږي. نو تاسو بیا فقط همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې مثال د ګروپ لینک وي، واټساپ ګروپ هغه کلیک کړئ او ګروپ ته جاین شئ، موږ سره په ګروپ کې شامل شئ. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت. خدای مې سپارلی یاست.